له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو دوام لري او افغان کډوال د خپل سفر د یو بل پړاو لپاره چمتووالی کوي او د نوي ژوند په لټه کې دي. ډیری افغانانو له کلونو راهیسې په پاکستان کې ژوند کاوه او دلته یې خپل یو کاروبار روان کړی وو، خو داسې اندېښنې شته چې په دومره لوی شمېر کې د کډوالو ایستلو د پاکستان د نورو ښارونو په څیر په کوټه کې هم تجارت زیات اغیزمن کړی دی. کاروبار مې دغه پاتې شو د باندې نشي وتلی، بازار ته نشي تللی. نو چې بازار ته په کوري خو سړی ستا سره کاروبار نشي کوي، پیسې مو پاتې شي، مالونه مې ولا پر خلکو ورکړي دي، پیسې پر پاتې شي، غوایي مو پاتې شوي دي، کورونه مو پاتې شوي دي. پلو چې د باندې ووځه تنګوي وایي کارډ راوړه چې کارډ ورکړو، که ژاړې که شینې ډایرکټ یې وغورځي. په بلوچستان کې ځایي سوداګر د افغان کډوالو اخراج د پام وړ مالی زیان سبب بولي. د دغه ایالت د سوداګرو د ټولنې مرکزی مشر رحیم کاکړ ادعا کوي چې د کوټي ښار په کاروبار کې 50% برخه افغان کډوال لري. ځایي سوداګر وایي چې د افغانانو د اخراج له کبله د سیمې اقتصاد زیات ځپل شوی دی. د افغان کډوالو د وجې زموږ پر ښار، زموږ پر نورو ضلعو، د بلوچستان پر مختلفو ضلعو ډېر بد اثر لوېدلی دی پر کاروبار، ځکه چې زیاته تر کاروبار دوی کوي. دوی چې رالو دوی خو دا خوا په 2 لاسه رالو، بیا چې دلته رالو دوی ډېر محنت وکړي، په خپل محنت باندې دوکانونه دلته حاصل کړو او ډېر پراپرټي یې رانیوله، دلته د کوټې پراپرټي ډېره پورته شوله او بیا دلته دوکاندار د کوټې د ښار نیم کاروبار چې دی دا د دوی سره دی. ځایي سوداګر د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو مخالفت کوي او وایي چې د دوی له ایستلو سره به یې څه په لسیزو هم پوره نسي. تقریبا 40 کاله 45 کاله د خلکو دلته په دې وطن کې وسو او دلته د خلک دلې وځل سولو، نو باید سی ودی ته دلته نېشنلټي ورکول سي. موږ خو د دې په حق یو او بیا دلته تقریبا خصوصا د دې ښار تر نیم زیات معیشت او د کاروبار د پر د خلکو باندې ولاړ دی. نو موږ د دې خلکو بیا په دې طریقه باندې د ایستلو 100% موږ د دې خلاف کچيري دا خلک ولاړو یا په کمزور زبردستي طریقه سي کم استل کیږي، دا د دې خلا یا دا ځای موږ په کلو باندې موږ نه سپر کوای نه سود کوای. سوداګر د پاکستان له حکومت د غوښتنه کوي چې افغان تجارانو ته دي څو کاله وخت ورکړي ترڅو دوی خپلې پانګونې او پیسې خوندي او ترلاسه کړي. حکومت پاکستان باید دا د دوی په سم په عزت په طریقه باندې واستوي او که هستوي هم کنې اول خو باید دا د دوی ته موقع ورکړي 15 کاله چې دوی دا خپل وصولي وکړي. دوی ډېر پورونه دلته ورکړي دي، کاروبارونه یې دي، که د چا کورونه هغه به کورونه خرڅ کړي، که د چا دوکانونه هغه به دوکانونه خرڅ کړي. خو دا د کوټې کاروبار مطلب بالکل برابر پې تاوان دی زموږ په کاروبار پې تاوان دی زموږ چې د افغان کډوال ولاړ شي. ډیری افغان کډوال په کوټه، پېښور او کراچۍ کې د غالیو، جامو، وچې میوې او ورځني ضرورتونو او نورو توکو زیات کاروبارونه لري او په صنعت و دانیزو چارو، فابریکو او زیاتره په کروندو کې د کاري ځواک مهمه برخه دي. د افغان کډوالو اقتصادي ونډه په پاکستان کې د دوی د کار او سوداګرۍ له لارې څرګندېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې تر 100,000 زیات افغانان د تورخم او په بلوچستان کې د چمن له لارې افغانستان ته په خپله خوښه ستانه سوي او یا اخراج سوي دي. حمیدالله ستوری شیراني DW کوټه.